ټکنالوژي زده کړه. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، ښې چارې د ټکنالوژي زده کړې چینل درنوزونکو. زه زاهد الکوزی یم او نن له یو نوي تخنیک او نوي ویډیو سره ستاسو درنه حضور کې یم. په دې هیله ویډیو وګورئ او طریقه زده کړئ. طریقه داسې ده چې په کین ماسټر کې موږ څنګه کولی شو د یوې ویډیو لوګو ختمه کړو. دغه ویډیو وګورئ انشاءالله چې طریقه به زده کړئ. اول به ویډیو راواخلو، موږ به وګورو چې موږ سره کومه ویډیو کې لوګو وینو هماغه ویډیو به موږ راواخلو تر څو تاسو ته وښودلی شو چې څنګه کولی شو د یوې ویډیو لوګو ختمه کړو. دغه کې به کومه ویډیو وي، دغه ویډیو کې لوګو شته ده، همدا لوګو درته ختموم. تاسو لومړی باید څه وکئ، دا کونج کې چې تاسو ګورئ دغه لوګو موږ ختموو. لومړی به ولګېږي په دې ویډیو به کلیک کړئ، دا درې نقطې به کلیک کړئ، ډوپلیکیټ از لایر به کلیک کړئ. ډوپلیکیټ از لایر مو چې کلیک کړ بیا به په دې لاندې فیل باندې کلیک کړئ او دا اپشن به بره کش کړئ، کرپینګ په نامه اپشن به کلیک کړئ او دغه اپشن به آن کړئ. دا اپشن مو چې آن کړ بیا به دغه ځای کلیک کړئ او ستاسو خیال وي د لوګو بغل ته یا د لوګو لاندې دغه ځای به تاسو په دې کرپ کې راواخلئ. زه غواړم د لوګو د بغل دغه ساحه راواخلم، وړوکې ساحه راواخلئ، همدومره ساحه چې لوګو پټه کړلی شي. خلاص دا دی، دا ساحه مې راواخیسته. اوس دا راوړو په دې لوګو یې برابروو. لوګو مو چې برابره کړه سایز به یې لږ غټ کړو چې لوګو غوټه پټه کړلی شو. دا دی لوګو خو پټه شوه. لوګو پټه شوه خو اوس به د دې ویډیو دا بغلې چې کومې دي دا بغلې باید په سمه توګه ښکاره نه شي. دا اپشن داسې راوړو تر دې څلوېښتو پورې به یې راولو، 28. سایز هم غټ کړو ورته. دا دی اوس بیخي نه معلومیږي. تاسو وینئ ویډیو پلی کوو، تاسو وګورئ چې دا دی تاسو ګورئ چې لوګو ختمه شوه او هېڅ نه معلومیږي چې دلته د لوګو وي. چې لږ څه دا ځای چې رنګ یې تغیر وي معلومیږي. خیر ډېره زبردست طریقه ده، تاسو دا طریقه وکاروئ، انشاءالله ډېر خوند به درکړي او ډېره اړینه او ضروري طریقه ده چې ستاسو باید زده وي. تر بلې ویډیو چې یو ځل بیا د زاهد الکوزی ستاسو په ګران چوپړ کې حاضرېږم. ټکنالوژي زده کړه چینل ضرور سبسکرایب کړئ او په تمه اوسئ چې موږ تاسو لپاره یو بله په زړه پورې ویډیو هم چمتو کړو. الله مو